د پیوستون راډیو تلویزیون درنو لیدونکو او اورېدونکو سلامونه نیکې هیلې مې ومني. هیله د جوړ بایست د دې اونۍ ځانګړې مرکه مو د روزګان ولایت د والي ښاغلی محمد عمر شیرزاد سره ده. والي صاحب تاسو ته ښه راغلاست وایي. مننه. زه هم د پیوستون راډیو تلویزیون او همدارنګه راډیو ټولو لیدونکو او اورېدونکو ته خپل نیکې هیلې او درانه سلامونه وایم. ډېره مننه. والي صاحب راغلو شو ګیزاب ولسوالۍ ته او چنارتو ولسوالۍ ته. لامل څه و چې دغه ولسوالیو سقوط وکړي په پرله پسې ډول؟ تاسو ته بهتره معلومه ده چې طالبانو یا وسلوالو مخالفینو په دې شپو ورځو کې خپل بریدونه زیات کړي او دلیل یې واضح دی. هغه دا دی چې دا بریدونه د پردیو په اشاره دي، دا بریدونه د پردیو په لمسون دي، دا بریدونه د هېواد د تباهۍ، د دربدرۍ، د کشت خون د دې لپاره دي، بلکې د هېواد د ورانۍ بریدونه چې دوی لاس ورچولی. ګیزاب ولسوالۍ ته موږ په هغه وخت کې په دوی باندې جنګ و. بالاخره د تخنیکي وسایطو د نه رسېدګۍ په خاطر باندې موږ دوی ته مشوره ورکړه چې دوی عقب نشیني وکړي او بالاخره د ډیرې منطقې ته دوی هلته ولاړ شي او هغه و چې دوی په مسؤل ډول هغه منطقې ته انتقال شول. د چنارتو ولسوالۍ کې هم طالبانو ډله ییز بریدونه وکړل. تاسو ته معلومه ده هغه وخت خارجان پر وتو دي، نو موږ د هوایي حمایې او د هوایي اکمالاتو په اړه باندې ستونزې لرو. موږ نه سوای کولی چې پر وخت زمان باندې دوی ته اکمالات ورسوو او دوی ته رسېدګي وکړو، باوجود د دې چې موږ دلته پوره آمادګي درلوده چې دوی ته باید پرسونال انتقال کړو، چون تیارې مصروفه وې، موږ نه سوای کولی چې دوی ته په وخت زمان باندې د انتقالات ورسوو. ولې دا د دې معنا نه لري چې موږ به مقاومت نه کوو، بلکې په چوره بل ښه مثال ویلی شو. په چوره کې طالبانو ته تاسو ولیدل چې څومره درانه زیانونه واوښتل، څومره ډېر کسان یې له منځه ولاړ او هره ورځ هم حتی پرون ورځ په چوره ولسوالۍ کې 11 کسه طالبان وژل شوي دي او د 15 څخه زیات زخمیان شوي دي. په حدودو دغه 14 ورځې کې تقریبا تر 80 نفره طالبان ډېر وژل شوي دي په چوره کې او هم په همدغه اندازه باندې زخمیان شوي دي. زموږ کوښښ دا دی چې موږ پرسونال، زموږ امنیتي ځواکونو ته زیاته صدمه ونه رسېږي او موږ هغه جنګي تاکتیک په کار اچوو، هغه جنګي تاکتیک مخته وو چې زموږ د پرسونل او زموږ د عسکرو، زموږ د قوتونو تلفات او ضایعات په کې کم دي. کراس او ګیزاب ولسوالۍ ته هلته اوس امنیتي سرتېري شتون لري که یې نه لري؟ په ګیزاب ولسوالۍ کې پخپله په ګیزاب ولسوالۍ کې زموږ امنیتي سرتېري شتون نه لري. ولې زموږ امنیتي سرتېري په ډیري کې دي، د ډیري په سیمه کې دي. هلته سرپرست قومندان دامي هلته دی سره د خپلو پرسونلو او زموږ یو څه اردو ځواکونه هم هلته تر اوسه پورې ساتي. خاص ویل کېدله چې هلته میشت سرتېري وسله والو طالبانو ته تسلیم شوله. تاسو خبر یاست او معلومات به هم لرئ چې زموږ ولسوال، زموږ د اردو سرتېري او زموږ پولیس او همدا ډول د پولیسو سرپرست امنیه قومندان په ډیري کې دي او ولسوال خو فکر کوم راغلی ترینکوټ کې دي او زموږ پولیس په شمال ته شتون لري. محدود خلک یو دوه او څلور نه شم ویلی، کېدای شي د فشار له کبله به تصمیم چې ولې زموږ ټول امنیتي ځواکونه صحیح سلامت ډیري ته ورسېدل. تر اوسه چنارتو ولسوالۍ ته هلته د امنیه قومندان او ولسوال په شمول ټول امنیتي سرتېري وسله والو طالبانو ته دغه سوله تسلیم شول. دلته ویل کېدل چې تاسو ته د ولایتي شورا غړي په وار باندې راغله د چنارتو ولسوالۍ د امنیه قومندان زوی، ولې پر وخت باندې اقدام نه کېدله چې څو ورځې وړاندې تاسو راغله؟ ما مخکې دې موضوع ته اشاره وکړه او دا موضوع مې یاده کړه چې په دغه شپو او ورځو کې چون جنګ زیات و، فشار زیات و، زموږ هوایي اکمالات یو څه د ستونزو د ځنډ او خنډ سره مخامخ شول. بالاخره موږ ونه سوای کولی چې هلته په وخت زمان باندې کومک ورسوو، امنیتي پرسونال ورسوو چې دلیل یې واضح دی چې د امریکایانو په وتلو سره زموږ یو څه ستونزې د هوایي حمایې او د هوایي انتقالاتو دي
چې ډېر امیدواري چې دغه په راتلونکي تاوده واکو په مکمل ډول دا مشکل حل شي. هغه سرتیري چې وسوال طالبانو ته تسلیمیږي د خپلو قومندانانو په شمول باندې پر امنیتي مورال باندې څومره تاثیر کوي؟ هیڅ شک نشته چې امنیتي مورال باندې خو منفي تاثیر کوي. ولې تر ټولو مهمه خبره دا ده چې طالبان یو وخت بل هم په جذاب ولسوالۍ کې زموږ یو تعداد سرتیرو ته دغسې فریب ورکړي او ورته ویې ویل چې تاسې زموږ سره یو ځای موږ تاسې نه ویل. 15 پولیس طالبانو د تسلیمۍ وروسته په شهادت ورسول. اسلحې ځینې واخیستې. تاسې ویډیو کلیپونه ولیدل په جذاب ولسوالۍ کې تېر ځل چې کله په دغه باندې جنګ و حمله وه او 46 امنیتي سرتیري طالبانو لخوا په شهادت ورسېدل. طالبان مطلق فریبکارانه عمل کوي او د طالبانو په خبره باندې باید زموږ امنیتي سرتیري ونه غولېږي. د طالبانو هدف معلوم دی، ورانول دي، وژل دي او هېواد ویجاړول دي. ډېر مثالونه موږ لرو په دې رابطه باندې. ولس ته قضاوت کولی شي. جذاب ولسوالي د دوی لاس ته ولوېدل. هلته دوی د ولسوالۍ تعمیر او د قومندانۍ تعمیر په بمونو والوځول. آیا د هېواد یو څوک د اسلام او مسلمانۍ او انسانیت او بشریت دعوه کوي دغسې عمل کوي؟ د ولسوالۍ خو د دوی لاس ته ولوېدل. بیا څه ضروري چې دوی د امنیت قومندانۍ او د ولسوالۍ ته انفجار ورکړي؟ د طالب هدف معلوم دی، فقط ورانول کوي، ویجاړول کوي، منطق نه لري، استدلال نه لري او د وطن سره مینه نه لري. موږ غواړو چې په دې وطن کې د آبادۍ خښته کښېږدو. دوی همهغه د آبادۍ خښته دوی ورانوي. موږ یې جوړوو، آبادوو یې، دی ورانوي. جراوت یې ښه مثال دی. تاسې کلیپونه ولیدل چې طالبانو دروازې دې ویستلې. په فراه کې تېره هفته ښه مثال د اناردرې ولسوالۍ و چې تعمیرونه یې په بمونو والوځول. آیا طالبانو په دې اړه د دوی مشرتابه په دې اړه کوم دریځ یا کوم څرګندونې کړي چې دوی ولې دا عمل کوي؟ دا واضح ده چې د دوی هدف معلوم دی او هدف دا دی چې دوی ورانول، ویجاړول، د تعلیم و تربیت سره ضدیت، بلکې د ولسواکۍ سره ضدیت، د دیموکراسۍ سره ضدیت، د جمهوریت سره ضدیت. دا دوی اعمال دي او بالاخره یو ورځ به دوی په دې ټولنه کې لکه اوس چې منفور دي بیا به هم منفور کېږي. د خلک به بد وینې راځي او خلک به نفرت وینې لري. د دوی د کارونو څخه دا اوس هم خلک نفرت لري. دوی خو ټول ویجاړول کوي. که راسو دلته هغه ولسوالۍ چې سقوط شوي دي، په دغو ولسوالیو کې د بیا ځلې عملیاتو پلان لرئ؟ حکومت د افغانستان اسلامي جمهوري دولت ټول پلانونه، ټول امنیتي پلانونه باندې کار کوي، تر لاس لاندې لري او انشاءالله الرحمن موږ خپلو ولسونو ته دا وعده ورکوو چې بالاخره به یو ورځ داسې راځي چې دغه منفور خلک به له منځه ورکېږي. دا وطن چې ویجاړوي دا به له منځه ځي، د ولسونو په همکاري به له منځه ځي او یو ورځ به دا هېواد کې سوله راځي، امنیت به راځي او امنیت به تامینېږي او هغه خلک به په جزا رسېږي چې دغه وطن او دغه ولس یې دربدره کوي. که په دغسې سقوط شوو ولسوالیو کې عملیات کېږي، ولې وار مخکې اقدام نه کېږي چې بیا ځلې مصرف پر کېږي، هم شهیدان باندې ورکول کېږي؟ په دغه وار مخکې ولې دا خبره ډېره معقوله ده او دا پر ځای خبره ده. باید مخکې د دې چې ولسوالي سقوط کړي باید د هغه دپاره امنیتي تدابیر مخکې باید اقدام وشي. مهمه خبره دا وه چې مخکې مې اشاره ورته وکړه چې په دغه وخت کې زموږ هغه هوایي حمایه او هغه ځایونه چې موږ هوایي اکمالات ورته کول د ځان د افغان سره مخامخ شو. بالاخره موږ د دغه ستونزې تر لاسه او ګرېوان شولو. حکومت اوس په دې پروګرام او برنامه باندې کار کوي او تاسو به ډېر ژر په راتلونکو 2 هفتو یوه هفته کې به واورئ چې زموږ امنیتي او دفاعي ځواکونو ته به تیاری په وخت ورکول کېږي د عملیاتو دپاره، د اکمالاتو دپاره او نور امنیتي تابعیاوې به نیول کېږي. نور امنیتي تدابیر او نور امنیتي پلانونه تر لاس لاندې دي او انشاءالله دا به ژر عملي شي. دغه په څنګ باندې ویل کېږي چې د چاچونو ولسوالۍ مرکز دلته راوړل کېږي، ولې هلته اقدام نه کېږي؟ لامل څه دی چې دلته مرکز ترینکوټ ته مرکزونه دا هغه موضوعات دي چې ډېر د امنیت په ښه والي پورې اړه لري. که وبخښئ دا ډېر د امنیت په ښه والي پورې موږ غواړو په هر ځای کې چې زموږ قوتونه، زموږ امنیتي ځواکونه مؤثره تمامېږي، هلته به ځای پر ځای کوو او په هغه ځای کې چې مؤثریت یې کم وي
او نشو کولی چې هغه اکمالات په وخت زمان وکړو هغه به د هغه ځای څخه بلې سیمې ته انتقال وکړو اوس دا پلانونه تر لاس لاندې دي چون امنیتي موضوعات نه غواړم چې په دې باندې پوره وضاحت ورکړم د دې ترڅنګ پر چوره ولسوالۍ باندې هلته جګړه شروع ده امنیتي وضعیت په چوره ولسوالۍ کې څه ډول دی امنیتي وضعیت نن هم په چوره ولسوالۍ کې دښمن ته تاوان رسېدلی پرون 15 کسان وژل شوي وو هغه بله ورځ ډېر زیات تلفات طالبانو ته اوښتي دي خو بیا هم موږ افسوس کوو زه بیا هم د طالبانو په کشرانو باندې غږ کوم د طالبانو په مشرانو باندې غږ کوم چې نور دا وطن مه ورانوئ نور دغه خویندې مه کونډې کوئ نور دغه مور پلار مه بې اولاده کوئ او نور دغه بچیان مه بې پلاره کوئ تاسې وګورئ چې په دغه تېرو 2 هفتو کې څومره تلفات طالبانو ته اوښتي دا هم افغانان اما متاسفانه دا خلک غولېدلي دا خلک نه پوهېږي زما د دوی په مشرانو باندې غږ دی زما د دوی په والدینو د دوی په کورنۍ باندې غږ دی زما په علماو باندې غږ دی چې دا خلک پوه کړي دې خلکو ته لاره وښیي هغه خبرې اوس نشته چې وخت دی وایي چې ته خارجان یې پروزګان نو ځکه موږ جهاد کوو اوس خو د اشغال خبره ختمه ده اوس یې د چا سره جنګېږي د دې طالب پلار د عالمان قومي سپین ږیري مشرانو مسؤلیت دی چې دا طالب ته وایي چې دغه سرباز وژني دا څوک دی دا ستا ورور دی دا ستا د کاکا دی دا ستا د پلرې سړی دی ولې دا خلک وژني ولې ځان وژني ولې مملکت تباه کوي ولې ځان تباه کوي دا خلک خو غولېدلي دي دا خلک ناپوه دي دا خلک جاهل دي او دوی ته باید لاره وښودل شي دا وظیفه د علماو ده دا وظیفه د قومي سپین ږیرو مشرانو ده دا د دوی د والدینو ده تاسې وګورئ دا وطن دوی په څه حالت کې دغه کړی او یو وخت دا و چې 90 سلنه خاوره دوی په واک کې وه هم دوی د منځه ولاړل بالاخره دوی د دوی ته څه نتیجه په لاس ورغله تر ټولو مهمه او اساسي خبره دا ده چې باید سولې ته ترجیح ورکړو سوله وشي او د همسولې د لارې که دوی د قدرت څوکیان دي د سولې د لارې په قدرت حکومت شریکان نه دا چې د وحشت و دهشت و بربادۍ و وژنو د لارې که یو ځلې بیا د ولسوالۍ سره وګرځېږو که ولسوالۍ مرکزونه دلته ترینکوټ ته راانتقالېږي هلته میشت وګړي محکمه یا کوم دوسیه یي د هویې د حل و فصل کې په وسله والو طالبان باندې کوي دا به حکومت تر سوال لاندې نه راځي موږ به خپل ډېر کوښښ کوو موږ خپل ډېر تلاش کوو چې زموږ ولسوالۍ بېرته هلته حکومتداري فعاله شي هلته د بیا رغونې کارونه بېرته وشي هلته معارف پر پښو ودرېږي طالبان خو معارف سره علاقه نه لري طالبان خو د معارف په وړاندې خنډ دي طالبان خو د بیا رغونې په وړاندې خنډ دي طالبان خو چکونه ورانوي موږ ډېر کوښښ کوو چې په یو صحیح پلان امنیتي پلان باندې بېرته د ولسوالۍ مجددا فعال کړو ولسوالان هلته وي هلته بېرته هم خدمات رارسي شي ولې دا امنیتي پلان دی موږ پر دې پلان باندې کار کوو ډېر امید دی چې په مناسب وخت کې بېرته موږ دا ساحې بېرته د دولت په کنټرول لاندې راشي د مرکز ترینکوټ اوسېدونکي هم د امنیتي وضعیت په اړه باندې اندېښنه لري چې هلته دوی ویلي چې څو ورځې وړاندې د کمربندي سیمو ساحو څخه خلکو کډې کولې دغو ته پر وړاندې څومره ډاډ د امنیت ورکولی شي دا تبلیغات او دا روحي جنګ دا طالبانو د ډېره وخته شروع کړي د یو کال مخکې هم طالبانو دا تبلیغاتي جګړه پیل کړې وه زموږ ولسونه اوس هوښیار دي زموږ ځوانان اوس ټول لوستي دي تعلیم یافته دي د طالبانو په دې تبلیغاتي جنګ نه غولېږي دلته چې یو ساعت کې وینه هم زموږ او زموږ د امنیتي او دفاعي ځواکونو په وجود کې وي موږ باید د ترینکوټ څخه دفاع کوو او هیڅ چاته د اجازه نه ورکوو ولسونه دې په ډاډه د خپل ژوند کې ادامه ورکړي د دوی بچیان او د دوی اولادونه هغه دې په خطونو کې شپه ورځ پیرې ګزمې دښمن حمله کوي هر وخت یې کوي چې وچه ورسېږي بیا دې هم کوي ولې زموږ امنیتي او دفاعي ځواکونه د دې لپاره بیداره دي اماده باش دي پرته د امنیتي تدابیر لرو د ترینکوټ لپاره او انشاءالله هېڅ ستونزه به رامنځته نه شي ولې د وسلوالو طالبانو په توشو تبلیغاتو باندې د افغان حکومت تر تسلط لاندې سیمو وګړي دومره په تشویش کې او بیا هم دغه ځای څخه کډه کوي وګړي خو د کلونو راهیسې دلته جنګونه تېر کړي دي او دوی باید تشویش ولري په دې اړه دوی باید ډاډه واوسېږي کوم ځای چې د چیښتې لاره کومه ده هېڅ د چیښتې لاره نشته بلکې باید دوی د خپل ادارې سره د خپل حکومت سره د خپل نظام سره لاس یو کړي او د دغه تبلیغاتو په وړاندې د دغه روحي جګړې په وړاندې باید یو لاس هېڅ چاته اجازه ورنکړو
چې په دې تبلیغاتي جګړه کې زموږ د خلکو تشویشونه زیات شي. د دې ترڅنګ باید علما، سپین ږیري، ځوانان د خپلې ادارې سره ودرېږي اوږه په اوږه، تر څو دغه منفور خلک، تر څو دغه ورانوونکي او ویجاړوونکي خلکو ته اجازه ورنکړي چې یو ځل بیا ترینکوټ په وینو ولري او ترینکوټ وران او خراب. څومره ولس د امنیتي سرتېرو سره همکار دی؟ تاسو ګورئ دا اوس هم په لینونو خلک ولاړ دي د قومندانۍ مخ ته، غواړي چې په پولیسو کې دنده واخلي، غواړي چې په پولیسو کې وظیفه واخلي. دا یو ښه احساس دی زموږ د ځوانانو لپاره. دا زه معلومات لرم دا د یوې هفتې راهیسې په تلهاوو ځوانان اماده شوي دي چې په پولیسو کې توفیږي او وایي چې موږ د خپل ولس او د خپلو خلکو دفاع کوو. دا یو ښه زیری زموږ د ولسونو لپاره او دا لړۍ به لا هم دوام کوي. انشاءالله دښمن په دې اړه هېڅ نوعه کامیابي نشي درلودلی، بلکې دښمن به مختوري او د ناکامۍ سره به مخامخ کېږي. تاسو چې کله دلته رالاست یوې غونډې پر مهال مو وویل په امنیتي پولیسو په لیکو کې مې د خیالي پولیسو یادونه وکړه. تاسو وویل د 3 میاشتو په موده کې که په دغه پولیسو کې تغیرات رانیسي د خپلې دندې څخه به استعفا کوو. څومره په دغه لام ویل کېږي چې امنیتي سرتېرو په لیکو کې خیالي پولیس شتون لري؟ څومره دا شوې ده؟ په دې اړه موږ تر ډېره حده پرې خپل هدف او هغه ژمنه چې موږ د ولسونو سره کړې وه، خپل هدف خپل ژمنې ته رسېدلي دي. د درو ولسوالیو معاشات مو د پولیسو بانکي کړل، هغه د هغوی معاشات ورته بانک ته لارې ورکول کېږي. د پاتې درو ولسوالیو معاشات به هم بانکي کېږي. حتی هر نوی پولیس چې په غواړي د پولیسو په لیکو کې وظیفه واخلي، هغه د څوکېدو سره سم به دلته د بانک کارت جوړېږي او هغه پیسې به د په اکاونټ کې جمع کېږي. موږ تر ډېره حده پورې په خپله ژمنه کې وفادار پاتې شوي یو او تر ډېره حده پورې خپل هدف ته رسېدلي یو. ولې بیا هم کله ستونزې وي د هغه لپاره په جدیت کار روان یو. انشاءالله موږ به خپل هدف ته رسېږو. دغه د پولیس معاشات بندي کول د فساد تر څنګ د خیالي پولیسو په لیکو کې څومره مرسته کولی شي؟ ډېره زیاته مرسته کولی شي. دا کله چې لکه د اردو دا چې معاشات یې ټول بانکي دي، که د پولیسو معاشات 100% بانکي شي نو هغه د خیالي پولیسو مخنیوی او هغه څوک چې کله کله ادعا کوي چې ما ته معاش نه دی رسېدلی یا زما قومندان ما ته معاش نه دی راکړی، دا ټول نواقص خالیګاوې او اشتباهات له منځه ځي. مخکې په امنیتي پوستو کې وسله طالبانو نفوذي کسان درلودل. دغه نفوذي کسانو په اړوند باندې مو څه کړي دي؟ دغه ستونزه تر کومه حده پورې حل شوې ده؟ اول دا چې په یو پوسته کې څه موده مخکې تاسو اطلاع حاصله کړې چې په یو پوسته کې یو نفوذي کس و او هغه یو طالب راوستلی و، زموږ هلته څو نفره سرتېر یې په شهادت ورسول. خبر شوي باید چې هغه بله شپه چې کله د شهید امرالله په بیس باندې د موټر بم حمله وشول، هماغه کس الله پاک په جزا ورسوي او هغه کس په هماغه پوسته کې په هغه د طالبانو په لیک کې چې و هلته ووژل شو او له منځه ولاړ. او پروردګار په خپل الله پاک دومره قادر ذات چې په خپله جزا ورسوي. نور انشاءالله دا ستونزه تر ډېره حده پورې حل شوې ده. په دې باندې په ډېر جدیت کار روان دی او دا زه ډاډ درکوم چې نور به داسې پیښې نه تکرارېږي او که تکرارېږي ډېر محدود وي، ډېر کم وي او انشاءالله تر ډېره حده په دې اړه ډېر کار کوي. دغه ډول کسان که ګیرېږي څه ډول عمل به دوی سره کېږي؟ هماغه قضایي عدلي ارګانو ته سپارل کېږي، سزا به ویني او محبس ته به ځي، په جزا به رسېږي. تاسو د بیارغونې په برخه کې د کندهار او روزګان ترمنځ لاره څو ځلې تاسو هم وعدې ورکړي دي. د دغې لارې د جوړېدو اړوند چارې ولې نه پیلېږي؟ لامل څه شي دی؟ کندهار ترینکوټ لارې لپاره بودیجه منظور شوې ده، شرکتونه یې معلوم دي او هغوی باید هر څومره ژر کېږي راشي او په دې لاره باندې خپل کار شروع کړي. ځکه زموږ د طرف نه کوم مشکل نشته، د دولت په طرف نه کوم مشکل نشته، پیسې ورته ځانګړې شوي دي، شرکت معلوم شوی دی. زه فکر کوم یوازې ستونزه همهغه ستونزه ده چې طالبان د دوی په مخ کې خنډ دي او طالبان بالاخره به طالبان د دوی نه یو څه غواړي او بیا به دوی ته اجازه ورکړي چې په دې لاره باندې کار شروع کړي. یعنې تر هغو چې دا لار امن نه شي دغه لارې د بیارغونې چارې تر هغو پرې نه پیلېږي؟ باید پیل شي، ځکه چې دا د عام ولسونو لاره، دا د ولسونو پر مخ ده، دا یو ملي پروژه ده. موږ بار بار دا خبره کوو، طالبانو باندې موږ غږ کړی چې دغه ملي پروژې غیر سیاسي کړي،
دا په سیاست کې مه راګډوئ. دا د عامو ولسونو په دې باندې د طالب کورنۍ هم تګ راتګ کوي، په دې باندې طالب کورنۍ هم ګټه د دې لارې نه اخلي. عام ولسونه، ماشومان، ښځې، سپین ږیري، مریضان ټول د دې لارې نه ګټه اخلي. زما په طالبانو غږ دا دی چې د دغسې ملي پروژو په هکله مشکلات ایجاد نه کړي، اجازه ورکړي دغه ملي پروژې سرته ورسېږي. دغه لاره څو کیلومتره په اساسي ډول باندې په پاخه ډول باندې رغول کېږي او څومره بودیجه ورته منظور شوې ده؟ دا 1 میلیارد تقریبا 170 میلیونه افغانۍ حدوداً د دې لپاره بودیجه ځانګړې شوې ده او 26 کیلومتره به په پاخه او اساسي ډول جوړېږي. یو اندازه جوړه ده، یو څه چې پاتېږي تقریبا د 25-26 کیلومترو په منځ کې پاتېږي، هغه په نوي کال کې د دې لپاره بودیجه ځانګړې کړي. ولس ته د جوړولو ډاډ ورکولی شي په دومره موده کې به دغه د رغونې چارې پیلېږي؟ ځکه ډاډ ورکوو چې بودیجه منظور شوې ده، بودیجه ځانګړې شوې ده، شرکت ته قرارداد ورکول شوی دی. البته دا ټولې پروژې یو څه تخنیکي ستونزې لري، تخنیکي ستونزې باید له منځه ولاړې شي. او درېیمه موضوع همغه د طالبانو ده چې طالبان باید دې پروژې ته اجازه ورکړي چې دا پروژه په وخت و زمان باندې سرته ورسېږي. څنګه د غاجان بند چې په روزګان ولایت کې د اوبو مهارولو یو غټ بند بلل کېږي، په څومره بودیجه باندې دغه څومره بودیجه دې بند ته منظور شوې ده؟ د غاجان بند په لومړي قدم کې د سروې او ډیزاین کار تکمیلېږي. د سروې او د ډیزاین د کار څخه چې دا تکمیل شو، د هغه څخه وروسته بیا چې ډېرې زیاتې بودیجې ته اړتیا لري او حکومت هم دې ته ژمن دي، نه یوازې غاجان بند بلکې ټول بندونه به حکومت په دې دغه باندې هم د غاجان بند او نور هم بندونه هم په مکمل ډول رغوي. اوس ولس ته پوښتنه دلته پیدا کېږي چې بند ته اجازه ورکول کېږي چې هلته ورغول شي، سړک ته به اجازه نه ورکول کېږي. ولې دلته لامل څه شی دی؟ دا پوښتنه باید طالبانو څخه وشي. دا طالبان تاسو خبره، طالبان اوس په پیسو اخته دي. بالکل طالبان اوس ولس ته شاړه ولېده، لکه پخوا حتی اوس یې وژني هم او سړکونه خرابوي هم. دا پوښتنه باید د طالبانو څخه وشي چې تاسو یو تعداد پروژو ته اجازه ورکړئ او یو تعداد پروژو ته بیا د پروژو په مقابل کې خلک کېږي. یو دلیل هم هغه دی چې د پیسو تقاضا کوي. موږ پیسې پیدا کوو، موږ د پروژې لپاره پیسې پیدا کوو، د خارجانو نه کومک غواړو، خارجانو ته د کومک لاس غځوو او غواړو چې دغه ملي پروژې، شفاخانه، کلینیک، پلونه، پلچکونه، سړکونه، بندونه ورغوو. طالبان په مقابل کې پیسې دي نه، حتی د مساجدو څخه پیسې اخلي. د افغانستان اسلامي جمهوریت په ټول افغانستان کې په ټول ولسوالۍ کې یو مسجد جامع منظور کړ چې په ډېرو ځایو کې جوړه شوې ده. حتی په روزګان کې په ټول ولسوالۍ کې یو مسجد جامع جوړېږي. طالبان د مسجد جامع نه هم پیسې اخلي. طالبان که زما خبرې اوري، دوی باید د دوی مشران په دې خبر شي. د خدای کور جوړېږي او تاسو په ولسوالیو کې د قراردادیانو نه پیسې اخلي. په پیسو خبره ده. طالبان اوس په پیسو اخته دي. طالبان خو هغه طالبان چې پخوا به د دین زده کړې به یې کولې، په مساجدو کې به د خلکو باندې د خلکو به ورباندې اعتماد و، هغه اعتماد طالبانو له منځه وکړي. طالبان خو په یو جنګي ډله بدل شوي. طالبان خو خلک یوازې دغه فکر کوي چې طالبان یوازې خلک وژني، خلک کډې ته مجبوره کوي او د خلکو ژوند د ستونزو سره مخامخ کوي. د مهربانۍ په هغې کې بیا هم پر وسلوالو طالبانو باندې غږ څه دی؟ مهم خبره دا ده زما په نظر، طالبان باید یو فکر وکړي. طالبان باید په خپل د اعمالو باندې یو تجدید نظر وکړي. دغه عمل نه د دوی په ګټه دی، نه د ولسونو په ګټه دی، نه د هېواد په ګټه دی او نه اسلام او انسانیت دې ته اجازه ورکوي. دا کوم کارونه چې اوس طالبانو شروع کړي دي، دا به دوی هم د ولس په وړاندې محکوم وي او هم به د خدای په وړاندې محکوم وي. زما په طالبانو غږ دا دی چې دغه یو ښه فرصت دی، راځي د سولې او مذاکراتو لاره غوره کړي. نور دا ولسونه مه وژني. څومره انسانان وژل کېږي هره ورځ، دوی څومره ډېر وژل کېږي، نور خلک څومره وژل کېږي، خلک د کورونو نه مهاجر کېږي. دا افغانانو د جنګ تحمل نه لري. افغانانو د دغه ماشومان نور د دغه تحمل نه لري چې بې پلار او بې مور شي، بې مکتبه شي، بې زده کړه شي. زما په وسلوالو طالبانو غږ دی چې دې کاره لاس واخلي. دغه عمل هم په دې دنیا کې سزا لري او همغه په هغه دنیا کې سزا لري او دوی باید نور دغه عمل ته خاتمه ورکړي. ورونه غوندې د افغانستان د حکومت سره مذاکرات شروع کړي، سوله وکړي، تر څو په دې وطن کې دایمي امنیت او ثبات راشي.
ډېره مننه د پیوستون راډیو تلویزیون درنو لیدونکو او اورېدونکو د دې اونۍ ځانګړې مرکه مو پر همدې ځای پای ته رسېږي. تر بیا دغسې مرکې پر جذاب عبدالمطلب ظفري ستاسو چوپړ ته راځم. د خدای په امان.